ملګری او سوال وکړو دغه ځای جلسه کې په دورلاندای کې هغه وی چې دې یو ملګری راغله دی هغه وی چې قادیانان خو قران کریم مني ما ورته وی او قادیانان قران مني ما هم داسې ما ورته وی صرف دانا تاسو مخې دم دا خبره کېدم ګوره چې ذهن کې می قادیانې تاسو دوکه کوي خو تاسو پوهیږئ نه قادیانې به تاسو پسې راشي ما پسې یونیورسټۍ نوجوان راغی طالب علم سټوډنټ و هغه ما ته وایي چې قادیانان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مني مې او بیا زمونږ او دغه یو کلمه ده مې او یو کلمه ده بیا څنګه کافر ده مې دا ډومبنې سوال ورپسې دویم دا مې چې قادیانان اذان کوي مونږ والا اذان کوي قادیانان روزه نیسي مونږ والا روزه نیسي او د قران په حکم په یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام باندې نیسي قادیانان چې هغه زکات ورکوي او چې د زکات په حکم باندې ورکوي قادیانان اذان زموږ والا اذان قادیانان حج کوي او چې اذن فی الناس بالحج یاتیک رجالا علی كل ضامر یاتینا من كل فج عمیق د قران په حکم باندې حج کوي قادیانان چې روزه نیسي او کتب علیکم الصیام باندې نیسي قادیانان چې درود شریف وایي ما وی او قادیانانو ټول کتابونه راواخله ما سره چې کوم کتاب دی پاغي کې درود شریف د قادیانی هم دا دی چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد 25 ستمبر 1974 باندې پاکستان جنرال اسمبلی کې په پوینټ اف آرډر باندې مرزا ناصر چې کوم درود ویلو مصدق ریپورت په نوم باندې چې ټرانسلیشن په یو پیج د انګلیش ته په بل درود دی 15 جلد کې د پاکستان جنرال اسمبلی کتاب هغه نت لور کړو بیا عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت هغه چاپ کړی دی د نت هغه بیان هغه کتاب د چاپ کړی دی نو هغه کتاب کې د درود شریف دغه دی قادیانانو کوم کتاب راوچته درود پکې دغه دی قادیانانو په عبادت خانه دغه درود لیکل دی نو چې کوم درود ته وای قادیانی هغه درود هم وای ټیک شو اوس ورپسې بل سوال اوس ورته پس کافر وای په دې به کافر وای چې هغه نبی رسول الله اخیری نبی نه مانی کنه په دې به وای کنه اوس د قادیانانو کتاب دی لا نبی بعد او کتاب نوم دی انجمن خدام احمدیه چاپ کړی د ما سره موجود دی په کتاب کې لیکلي چې اخیری نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دایم لیکلي قرآن اخیری کتاب دی په محمد رسول الله نازل دی اوس بس کله کې سوجه در سره پاتې شو چې قادیانی ته په کافر وای ټول وای راته سوجه پاتې شو کومه وجه چې هغه ټول ختم کړي کلمه استاواله د منځ استاواله روزه استاواله زکات استاواله حج استاواله او د قادیانی چې د اذان استاواله قادیانی پټکه استاغوندي ګیر استاغوندي عبادت خانه کې محراب استاغوندي جوړ کړي او لا اله الا الله محمد رسول الله په لیکلي د اخیری نبوت د محمد رسول الله د پاره غوي ز قائل قران و اخیری کتاب د محمد رسول الله نازل دا ټولر سی لیکلي بیا ورته کافر څنګه وای نو دا دروغ نه وایم ما دروغ وی په شوبرا چوک کې مې ودرو په ګولو می سورې کا لیکن کزری شاوه ما نو بیا چنن تاسو ته جولای خروم او نن ملګرتیا د عالم مجلس سره ونکړه نو قیامت پرز به ما نخلاص شي وای ټول راته وای دریواړه کتابونه دي په دریواړو کتابونو کې لیکلي چې محمد علی السلام یو ځل د عبد الله نه پیدا دی بل ځل د غلام مرتضی نه پیدا دی او د پاکستان سپریم کورټ په دې فیصله ورکړی ده اگر چې اول آئین پاکستان د 1974 آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیم کې شک نمبر 20 کې کوم پابندي چې علامه مفکر اسلام علامه مفتی محمود رحمت الله علیه ټول غوندونو بتاون سره چې هغه کوم شک لیکلو هغه شک باندې به زموږ زړه کې ډېر اشکالات راتل پابندۍ بغیړې وي اگر خیر مختصر بعضی بیانوم نو هغه وخت بیا په 1984 امتناع قادیانی د اډیننس 298 سی لاندې د سزا مقرر و 3 کاله لیکن د پاکستان سپریم کورټ په سزا مقرر کړه تاسو ته پته شته چې کوم قادیانی په کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله یا په خپل عبادت خانه یا په خپل کتاب لیکلی او د پاکستان کې موجودي نو د پاکستان سپریم کورټ وی چې کوم قادیانی لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی نو آئین پاکستان خدا لیکلیو چې د ودرې کال قید د 298 سی لاندې د امتناع قادیانیت اډیننس د 1984 مطابق ملاویږي لیکن سپریم کورټ فیصله ورکړه چې د سزا موت ملاویږي 295 سی لاندې وای سبحان الله قادیانان وکیل را پاسې د سپریم کورټ کې دا فیصله اوس موجوده ده سپریم کورټ کو قادیانان وکیل را پاسې
هغه چې جوړ کړو کیساین کې تحت جج ورپسې د غدری کتاب راواغستل وې دې کې د پیغمبر توهین کړي د پیغمبر له دوه پلاران ثابت کړي دي محمد رسول الله دوزله ثابت کړي دي او د جميع اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د پیغمبر بدن سره چې کوم خور ولګي غم د عرش نه اوچته درجه لري او د محمد رسول الله ځان ته وي نو د مردار د ځان ته ویل دي د قائل چې سو کم دي او چا په خپل کتاب یا په خپل کور یا په خپل عبادت خانه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکلو د مرزایو نو دته به سزا موت ملاویږي بل سزا پاکستان کې د لپاره نشته اوس پوه شوي او زمونږ مونږ روزه زکات یو شو قادیانه کلمه وای زم کلمه وایم وکیل ته چې کلمه وای ته محمد رسول الله تر اورسېږي د مدینه جانان دې ذهن درازي کنه قادیانه چې وی لا اله الا الله محمد رسول الله غد قادیانه غلاونه د ذهن دراش نو کلمه یو پاتې شو ته وای مونږ کوما قران ما ته وی اقیم الصلاه هغه وی دا قران په مرزا نازل دی بشیر الدین محمود په سیرت المهدی کې لیکلي قران و یو ځل اوچت شو دوباره راکوش شو وای بیا په مرزا غلام محمد باندې دوباره دا قران راغی نو تا چې ټول احکام کوم راوغسل قران ناغوي دا قران په مرزا نازل دی اوس ام ټي ای کولاو کړه قادیانانو پیج قادیانه او بګناس دی غوي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى امام الانبیاء مونږ وای امام الانبیاء د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته لاړو په براق باندې اسمانونو سیر لاړو مونږ وشتمه سپاره کې ثبوت ورکوم بنځلسمه کې ثبوت ورکو حدیث معراج دومره مشهور حدیث دی را دینه کې بخاری ترمذی ټولو حدیث کتابونو راغسته دي راویان په ډېر زیات مضبوط جرح به چاله راغلي مونږ هغه روایت مخې تکیدو هغه وای د اقصی نه مراد چې د مسجد مبارک د قادیان دی او معراج لذت له محمد رسول الله نه ته بیا بل سوي بیا وہ ایک لڑکی کے ساتھ میں نے رات گزاری وکیل ایک لڑکی کے ساتھ میں نے رات گزاری صبح جب اس کے چہرے کو میں نے دیکھا وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی تاسو مور ته سودا کنزل کولی شي وای انا سم پچو وای ستا مور ته سودا کنزل کولی شي چې ما خزي سره شپه تیر کړه سار مې وکړه غستا مور ویلیش ته چاو یې سبا کې وسره وجنه یې کنه وای ټول وای اس خدیجۃ الکبریٰ سوق ده زمونږ مور ده کنه مونږ به زوګ وځه مونږ خپل وطن دفاع هم کوو مونږ خپل وطن کې فساد نه خورو پکار داوا چې د قادیانانو د عبارت سره د ټولو نه خزي غسته شي لیکن ستا علماء تعالی دا تربیت در نه کړ نه پورې عالم مجلس تعفو د ختم نبوت چری داونه وی چې دا وجني عالم مجلس سوي وای مونږ سره قانوني جنگ دي سره کو مونږ سره ملګرتیا او کینو دا ملګرتیا هم کتا سو نه کړه قیامت پر ورځ بم سو خلاص کیږي صرف دانا د قادیانانو کتاب دی درس عبرت باقي کې سری کې دي سریشتمه صفحه ده ما سره کتاب موجود دی اردو ژبه کې دریم نمبر لکیره باندې لیکلي پیغمبر یادې عیسی علی السلام وای داغه سلور نیاګانې او وای دا ټول بالکانو پسې ګرځېدي دومره ګنده عبارت کومه د بل چالي دي نه ما ته وسوک څنګه وای چې ته لهجه سما کا څنګه براته سو کوی چې ته لهجه سما کا بیگانه بلش په حضرت خبره ده په کلاچه کې ما بیان وکړو زما اخیری بیان شو خو خیر هغه کې دا وشو چې الله وسای سره راورسې هغه اخیری بیان ما ته وی تاسو له غوسه ډېر درځي ما ته چې قادیانی دا نوم راش قسم دې په زړه مې اور بلی زړه باندې مې اور بلی خپل اندې اور بلی زم چې الله بس ما سوکړه الله توفیق راکړي چې په چوندو وشلو ما ته وی شان ورشه کشمیر رحمت الله علیه وی په دې خوشاله اوسه شان ورشه کشمیر رحمت الله علیه وی چې د پیغمبر په عشق کې څومره انهماک کلاړ د پیغمبر دشمن سره په دشمنه کې چې دومره لاړ شي الله باندې اجر درکړي دا استاد ایمان علامت ما ورته وی چې خلیل مې دومره فرید کنزل بیا مردار کنزل راځي ځان کنټرول نشم کولای وی دام د پیغمبر د عشق نتیجه ده چې ستا قادیانی ته کنزل راځي بل چاته نه راځي دې اوسړې صرف دانه خطبه الهامیه کتاب دروچته کا
عبارت نو مالال کا توضیح مرام کې عبارت نو مالال کا روحانی خزائن کې دا ډول کتابونه موجود دي باقي کې وای امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د خنزیر چربي خوړه او دې کې بے غیرتی راغلي و دې سره ستارور ته څوک بے غیرت نشي ویلته وجنه او زما پیغمبر ته څوک بے غیرت وای او زه بیا مهم چې زما نرمه لهجه استعمالو زما دا نرمه لهجه لګا دا چې موږ ملګرو ته وایو نه تاسو ورته سوای نه بس قانوني جنگ وکاو بایکاټ به ور سره کو بنیاد به وباسو به بایکاټ به وباسو دا لګا وکړ خدا وا چې موږ په ورغلې و دا خزي لونم تر اوسته چې د پیغمبر بیبي پسې دومره کانځه او بیا لیکلي پیسې لیکلي پته ورته پیغمبر یاد عیسی علیہ السلام په درس عبرت کې 5 نمبر لیکل 24 نمبر صفحه وای د شراب سکل پردو خزو پسې بغرزیدو مړه د کائنات د یو بدنام سړی باره کې څوک دا لفظ نشي ویل دا د پیغمبر باره کې ویندا د معقول قابل دی تاسو باندې غوسه چې دا د مليانو تهذیب دی چې دې مونږ ته کوم جبه خوځي زه هم زیدر ته کم زید جبه خوځم تا پسې کم زید درشم جمعه ته دې ملنګانو جزانو راجم کړي ما چې دې ملنګانو جمعه ته راجم کړي ما وی موقع دراشه دې نور په دوربین کې زنه وینم ته تخت مليان را تبلیغیان چې راشي بلار کې وای په سر صادر واچو غره دغه دراغله وای کنه مخبلتي پټي وي تبلیغي جماله تر شیشه را کوي ما تروسه نه داغسته زور توم ستاد تر شیشه کې چله پرتی لیکن هغه د محبت د وجه ورته هغه تاسو چې ګرځي ستا ایمان بچکولو لپاره ګرځي مونږ ته نه تخت علماء نه تخت مولا د جمعه د تاڼخ کاری دا نه پر جمع کړي ما ته په ایمان وای زبر کم زمو چې تا ته دا خبرې وکم او چې دا درته ونه کوم په ځلمه دومره بوج پروت دی زه مانه وی الله ته پوښتې چې دا دې ته خبره ولې کولاونه وکړي چا نه یری دي نو موږ چا نه یری قسم په خدای کړه الله نه علاوه دبل چانم دا سترګ وسوسی ماشاءالله من خپل قائد به سر اٹھا کر سینہ تھان کر جینے کا حق حاصل کرو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے ختم نبوت زندہ اوس د دې ټولو خبرو باوجود نور مخکې نه زم ډېر بکواسات دي که درته مخکې تقدم دلی سل کتابونه به راسره وي په دغه سلو کې راته څوک داسې کتاب نشي کولی چې په هغې کې قادیاني رضالت او بکواسات د پیغمبر د صحابي نوم راغی د ابو هریره وایي د ده دا روایت ټوکری ته وغورځوه د پلار نه دی معلوم ستاسو نه تپوس کومه ستارور باره کې څوک دا وایي ته په مرګ کې ستا مور باره کې څوک دا الفاظ وایي ته په مرګ کې ستا لور باره کې خور باره کې پلار باره کې ولې دا پیغمبران او دا صرف دانا الله باره کې ویلي دی وایي الله ما سره د شپې زنا کوي کتاب خولشم اسلامی قربانی دی 12 نمبر پیج ځان سره درج کا دا په دې کتاب کې نوې راشما بالکل بے تپوسه ما مړکا ما زری ټوکړي ټوکړي مې قسم دې دې لیکلي در کوم چې زما خون بټولو ته معافي اخر مسلمانانو موږ د پاره کوم لار یو سړی د قادیانی حمایت زه امراشه آئین پاکستان وګورم په لاهوري فرقه باندې دا ټولې پابندۍ لګېدلې دغه سزاګانې به مقرر دي خلک تپوس کې لاهوري فرقې څه چل کړو د اسمو کړي خباستونه د قادیانانو لاهوري فرقې صرف مرزا ته مصلح انسان ویلي یعنی مرزا غلام احمد ته یو ښه سړی نشي ویلی کدا دی اوی هم در باندې آئین پاکستان لاګو کیږي اوس ما ته وایي تاسو وایي ملګرتیا کوئ لارې کوڅې د پاره نه ټرانسفارمر د پاره نه سوی ګیس د پاره نه بجلی د پاره نه ګرانې ارزانې د پاره نه چینې غړو د پاره نه زه د خپل پیغمبر د پاره ملګرتیا غواړم چې آیا که د پیغمبر په ناموس باندې خبره راشي هر وخت به حاضر وي ما په ایمان به وایي انشاءالله به نه وایي ما ته وایي په ایمان به حاضر وي دی په دې انشاءالله نه پوهېږي تاسو به پوهېږئ خو دا ورته ښایي مه دا خبره ګورئ په دې پوهه نه کوي وای په ایمان چې حاضر وي او زمونږ په 26-27 باندې چنابنګر کې زمونږ عالمي اجتماع سالانه ټول دنیا پکې راځي لوی دنیا یې ارتا
کم ملګری وای چې اراده کوم توفیق ورکول د الله کار دی اراده توفیق د الله دی دا امیر محترم ناس ته دا علما تشریف فرما دي دي سرنمونه ولیکي هر ځلې نه وا قافلې برواني یو مزه وکي نن بزمونګه جناب محمد رسول الله تبلست په ګمبد خضرا کې ورسي او چې زما پیغمبر را ته دعا وکړه او زما پیغمبر هم سفارش وکړو یقینا دغه سفارش ډېر په ګرانه ملوي او دا درته مکه د ختم نبوت کار کې ان شاء الله چې روز حشر کې ورشو امام الانبیاء ورا سره غاړه ملاوي ان شاء الله او دا زمونږ ارمان دی په خوبونو کې مونږ پیغمبر سره پوری د زموږ سره تړپي چې الله زموږ پیغمبر لا څنګه خپلوم چې پیغمبر وای را ترغاړو زدين نبی خبره کائنات کې ولښتا د دوانو یو ګنده سړی وای را ترغاړو زموږ شب زر سلفي وباسا زر یو بل ته وګوره کنه فلان کی ما سره جوړ تازه او پرځې دومره خنځ دې دوست چې محمد رسول الله چا سره جوړ تازه منه زما دا خبره دا علماء مخې د ناس ما چې کومه حواله درکړي غلطه صرف ثابت کوي قادیانی پسې ورشه سانوخار کې بمیزه په ځای باندې ورته وای دا راته غلطه ثابته کا یو حواله دی غلطه ثابته کی مالال کدي ځای لیکن که چریدا صحیح وي نو بیا ملګرتیا وي ان شاء الله په نرم ټول ژوندۍ زموږه سم تیر شو زما عزیزانو عالم مجلس تا تدانوي لوب مکوا تا تدانوي کاروبار مکوا تا تدانوي خاندان تا تدانوي ملګرو سره غب شپ ملګو لیکن دا درته وي چې د محمد رسول الله د ناموس تحفظ بکې دا ذمہ داری د زموږ استاد سره ټول خدا راته وایي چې بده کې درته کور کې رکاوټ جوړ شنو رکاوټ به اپناوي کنه امام الانبیاء د پاره میدان کې ولاړ اکه د پارټي لیډر دی راغی چې مولیان بزان لري ساته په غم دی اخته کوي ال تراته په ایمان وای چې بیا به کم خوازي پیغمبر د پاره برازي او کنه هغه ته وای چې او ټیک د تاسو خبره ټیک ده خو زه په کاند کې ورزول کار را لکتلو ما ته وای چې آیا د امام الانبیاء د پاره میدان کې ولاړ ما په ایمان به وای په ایمان به وای ولاړ وای سلاسونه خطه دي لاسونه نوچت کوي سمجھت کے بھی بکنا پنر مانے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين